خپل منځ کې د که امت اخته که لکه چې نن خپل منځ کې اخته ده، نن یهود تر نه ورک دي، نن د مسلمانانو ټول تمرکز په چا باندې ده. زه طالبانو یو مولي صاحب و ما ملګری و، ډېر ښه مجاهد سړی، امریکایانو سره بندي و، په دوبۍ کې ونیو، بیا په سعودي کې ونیو، بیا امریکایانو ته وسپاره بګرام کې و. بیا اخر وخت کې جمهوریت په زمانه کې چې را خلاص و، بیا شهید سو، الله دې رحم ورباندې وکړي. نو هغه ویلې په پاکستان کې د دوه علماو نومونه نه یادوم، د دوه علماو جنگ سو. هغه جنگ په هغه کال ما تکمله کوله. جنگ په دې باندې سو چې مړي غږ اوري که یې نه اوري. دا اوس څه دی، که یې اوري که یې نه اوري، موږ یې څه کوو؟ او بل دا ده چې دا خیراتونه څه دي په دغو مسلو، دعا بعد سنن، په دې باندې جنگ سو. یو پیر و یو طرف ته، یو بل طرف ته بل چا پنجپیری، بل چا څوک، بل چا څوک، د دې دواړو په منځ کې جنگ سو. نو چې جنگ سو 14,000 کسان انسانان په دې دواړو طرفو جنگ کې شهیدان ووژل سول. نو دغه مولي صاحب ما ته ویلي، یو بل مولي صاحب هم شهید سوی، بختاجان مولي صاحب نومېده، فکر کوم د پکتیکا ولایت و، که د کیدای شي پکتیکا طالبان یې پیژني، فکر کوم د پکتیکا ولایت و، چې ژوندی ده که شهید سوی ده لکه سې. نو دا دیم وی را سره وی، مولا عمر رحمه الله مونږ ته یو پیغام راولېږه چې تاسې ورسئ. هغه وخت کې امارت بیرته ړنګ سوی و، بیرته نه وی، دا 2008 کال داسې وخت و که 2 کال و. نو مونږ ته ویلي چې تاسې ورسئ، د پیر صاحب او د ملا په مابین کې جوړه وکړئ. وی مونږ چې ورغلو ورته پیر صاحب ته مو ویلې چې پیر صاحب محترمه ګوره دومره وړې مسلې وې، 14,000 کسان احصایه سوې ده په دې کې شهیدان، یو ورځ د قیامت کې چې د الله حضور ته بیا ودرېږي، او جنګ په چی سوی ده؟ دعا بعد سنن شته که نشته؟ ما د امت دلته تاسو طالبانو ورونو واړه علما هر وخت درته وایي په همدغه متمرکز کوي چې څنګه د ملا سره دښمني وکوي. دا د امت په خیر نه ده. خیر د الله مو ښه علما که، الله مو د پراخ تحقیق خاوندانو. البدایه و نهایه تاریخ څه ده؟ دا چې وګوري په کلونو چلیږي. په دغه کال کې دا ملا مړ سوی، دا پیدا سوی ده، بیا اخر کې چې سی بیا عنوان کړي اخر کې چې په دې کال کې څه نادرې پیښې سوي دي. بیا وایي چې په دې کال کې په بغداد کې د شیعګانو د سنیانو خطرناکه جنګ وسو، دومره ووژل سول. په دې کال کې د حنبلیانو او د څه ورته معتزله جنګ وسو، دومره پکې ووژل سول. نو چې ته هلته وګورې د اسلامي امت هلته چا دا اور پکې بل کړی ده. هر کال چې د البدایي و نهایي ګوري په بغداد کې داسې وسوله، په پلانکي کې د مسلمانانو خپل منځي جنګونه کړي دي. نو چې سړی چې خپل کور کې اخته یي طالبانو، بیا تربور ماتولی سي؟ تاسې خو پښتانه یئ، هر یو هلته د مونږ تاسې کې تربینت مسلې هم ډېرې دي. کور کې چې دوه ورونه په جنګ باندې وي، تربور بیا ماتوی سي؟ خو چې دوی خپل منځ کې دا ورونه څوک وي سره، بیا تربور ماتولی سي. مونږ تربور کوپر د طالبانو ورونو، مونږ کوپر څه وخت ماتولی سو؟ خپل منځ کې خود مسلې لرو، ډېرې مسلې. ته ګډېږه، زه زویم ګډېدل ناروا دي. سیما باندې کوپر فتوا مه کوه، ما له اسلام نه مه باسه. ډېرې به داسې نورې مسلې وي، بس همدې ته ناست چې ودرېږه د یو چا د کوپر مسله ثابته کړو. یوه مسله دا ده چې طالبان په دې مدرسو کې راوځي، واسع الصدر رحب الذراع، لاس به ډېر اوږد دي، داسې اوږد چې ټولو ته غاړه ورکړي. اسلامي امت نن دې ته ضرورت لري. داسې طالب مه کوه کافر بچی، دا دلته چا راوستی؟ واسع الصدر به یې، پراخه سینه به لرې، دا لاس به دې ډېر اوږد دي چې هر چا ته غاړه ورکړي. اسلامي امت دې ته ضرورت لري نن. میالا الی جمع کلمة المسلمین، دې ته به ډېر مایل وي چې د مسلمانانو کلمه راټوله سي، یو مسلمانان یو سي. او مسلمانان چې متفرق دي، هغه متفرقوالی ختم کې. ويقصر الفجوه بین المذاهب واهلها، د مذاهبو او د علماو په مابین کې چې کوم اختلافات دي، هغه اختلافات له منځه ویسي. حسن الظن بأئمة المجتهدين والسلف المتقدمين، په ټولو متقدمینو علماو ښه ګمانو کې. هغه خالیګاه چې د اسلامي امت د علماو په منځ کې، د مذهبونو په منځ کې راغلي، هغه خالیګاه ډکه کړه، یو یې کسره ویې ګنډه. طالبانو قیچي کول ډېر خلک کولی سي، ګنډل هر څوک نسي کولی. ګورئ، هر څوک قیچي کول کولی سي، غچي باندې پرې کول کوی سي.
ځان نه قیچي مه جوړوئ طالبانو که علما سوئ د اسلامي امت مه قیچي کوئ اسلامي امت وګنډئ پروا نه کوي بعضې شیانو کې به تاسو سره اختلافات وي او د بل خامخا علما فکري اختلاف لري علم یې لري که تاسې د ما کتابخانې ته راسئ زه په زرګونو کتابونه در وښیم څنګ ته یو کتاب ته فرض که داسې فرض که چې همدغه کتابونه والا هر یو عالم ده ژوندی د اوس په دې کتابخانه کې ناست ده بحر رایق یو څه وایي شامي بل څه وایي فتح القدیر یو څه وایي بحر رایق بل څه وایي د بحر رایق ورور ابن نجیم المصری د بحر رایق چې په کند شرحه ده د یو څه وایي د ورور نهر الفایق چې هغه هم په کند باندې شرحه ده هغه بل څه وایي ورونه خپل منځ کې علمي تحقیقاتو کې مخالف دي سره دا هېڅ پروا نه کوي دا علمي تحقیقات دي دا علمي څېړنې دي دا اوس د ما یو ورور درته وایي لږه طرف نه باید ترجمه داسې وکړو زور ته یې له دې طرف نه کړو نو دی باندې موږ شخړه وکړو نه دا د شخړې خبرې نه دي او بل دا د طالبانو ورونو غیر مثیر للضغائن والاحقاد القدیمه هغه پخواني حسدونه بیرته مه راپورته کوه پخواني زمانې ته لاړ سي د شافعیانو د حنبلیانو منځ کې داسې وو هغه ضغائن او هغه حسدونه بیا راپورته کې والامه لا تطیق اختلافا جدید ای علماو ای طالبانو ای د اسلامي امت رهبرانو دغه امت دومره زپېدلی او زورېدلی ده د نوي اختلاف توان نه لري دغه اسلامي امت سخت زبېدلی اختلافونه مه ورته راوړه پخواني اختلافونه هغه پخواني جوړ وکړه ګنډل وکړه کمال دا ده چې ګنډل وکړي دا کمال نه ده چې قیچي کول وکړي الله عز وجل مو همداسې علما جوړ کړه